यार تا ته ما مخکې ویلي دي چې هغه منټله ده سات کې تولوي او سات کې ماسا یار زفرا ما خو ویل چې یو کې ته تلو نه مخکې به زماني کا وشي نو لږ د زړه نه به مې بوج کم شي خو هغه څه عجیبه خبرې کوي یار که زما منې نو کلار شته که ستا سره واده وشي که نه خو خوشحاله به نه زړه مې نه صبرېږي اشنا زړه مې نه صبرېږي د سومي په مینه کې زه دومره لرې تلم چې واپس یې راته ډېره ګرانه ښکاري تا هسې ځان ته ګرانه کړې ده خپل ځان ته وګوره او دې وخت ته وګوره په خدای بنده ته د سافټویر انجینیر یې خو د سافټویر انجینیر مطلب دا دی لکه سنګ پارس ستا مثال هو د سنګ پارس دی خو ما ته ځان سنګ فارس نه سنګ دریاب ښکاري چې ټول عمر یې اوبه په سر تېرېږي اشنا اوس هم وخت شته چېرته ښایسته غونته کې ځای به درته وګورو او دا رشته به درته وکړو یار خو هغې څه ښکاره انکار نه دی کړی او نه ماسو کور لېږلي دي تلل څه دومره ګرانه خونه ده سبا به ورشو نه یار اوس نه چې کله وخت راشي نو زه به تا ته بیا په خپله باندې ووایم یار احسان ته عجیبه انسان یې چې درته ویم رشته به ورپسې لېږو ما هم نه منې والله زه نه پوهېږم چې ستا به څه کېږي ځه ستا خوښه ده نو زه راځي چې ځو یار موږ هغه سره ستا د هشتې په هکله خبره کول غواړو خو ما لا سوچ نه دی کړی زه لا واده ته نه یم تیاره بچی په دې کې څه دي ته واده لا کوم عمري او جنکو ته جنکو څه دي هغه چې په ځان پوهېږي نو لکه د جمعې مازدیګر وخت پې تېر شوي او په سر کې سپین ډکي لګېدلي واده خلک یو ځل کوي او زه به په واده ډېر سوچ کوم سوچ سمج کې به کومه او که تاسو زمانه ډېر تنګ یې نو زه به دا کور پرېږدم لاړه به شم د دې ځای نه دا زه په تاسو بوج یم اوفو سومي بچې داسې خبره نه ده سترګې په بڼو نه درنېږي ته زموږ اولاد یې ښه سوچ پې وکړه بیا راته ووایه انجوای یور کافي Somi, that's that coffee. Somi, ته
مورجان ته څه ویلو؟ زه سره بیا خو نه یم چې فورن راضي شمه. زه به ډېر په سوچ سمجھ واده کوم. ستا واده څونه تش تش شو. څنګه تشته شو سومي؟ خو درنه نکاح مې وشوه، خو ښکلې رخصتي مې وشوه، هر څه خو نور څه پکار دي؟ ته وښیه ده څونه ښکلی دی. دا ماته لږ واچوه. یاره سومي زه خو ته ډېره بنیاته یې ښه. رابعه دا وګوره ستا نه زما په لاس ډېر ښکلی ښکاري. زما په هر شي باندې ستا نظر وي. कप चाय में मिलूं जी دا به راته لږ وتړې؟ رابعه ستا د برسلټ هغې په لاس کې څه هغې خو بس په خپل لاس باندې کته، د هغې په لاس کې هم ښه لګېده. تا ته پته ده چې کوم شي زه تاله درکړم زه نه غواړم چې د بل چا په لاس کې ام سوري شمس، نن نه پس به داسې نه کېږي. پروردګاره ستا ډېر شکر دی چې دا ورځ دې راته وښوده، د خپل بچي ارسلان کامیابي دې راته وښوده. ورپسې مې راغله په خیر. په خیر نه. نن زه هم په تاسو فخر کوم. اخر مې هم تنده ماته شوله، خو په زړه مې یو ارمان پاتې دی چې هغه ما ډېر تنګوي. زه ستا د زړه په درد باندې پوهېږم، ښه فکر مه کوه. او ستا پلار به هم یو ورځ ډېر خوشحاله شي چې ستا کامیابي وویني. انشاءالله ډېر ژر به ستا پلار هم په تا باندې فخر کوي. انشاءالله. ته ستړی شوې؟ راځه ستړی به راځه ارام وکړه، راشه ده. ماشاءالله پوره 10 کاله پس زما بچي نن کور ته راغی او زما بچي په اګریکلچر کې کرکیله کې پی ایچ ډي وکړه. دا ټول لوی ډګري وي. نو زما بچي دا 10 کاله بهر څنګه تیر کړ؟ زما نه بغیر څه څه دې ولیده؟ زه راته وایه. خان بابا د خپلو نه بغیر وخت څنګه تېرېږي؟ خو بس تېر شي او دلته کې خو هر څه هماغه شان دي، هېڅ هم نه دي بدل شوي. بچی هیڅ شی هم نه بدلېږي، هر شی هماغه شان دی، هماغسې لمر هم راخېږي، هماغسې ورېځې هم راځي، هماغسې بارانونه هم کېږي، هېڅ نه بدلېږي. او که بدلېږي نو انسان بدلېږي، د انسان سوچ بدلېږي، د انسان وینه بدلېږي، د انسان سترګې بدلېږي، نور هېڅ نه بدلېږي. او خان بابا په دې خبره به زما نه زیات څوک پوهېږي چې رشتې څنګه بدلېږي او خپله وینه څنګه بدلېږي. بچې ته زما نو څه زما زړه ټوکړی
I'm proud of you. تو خو د الله د طرف نه ما دپاره یو تحفه یې. تو خو ډېر قیمتي څیز یې. بچې په هر کار کې د الله څخه حکمت وي، په هغې کې خیر وي. که ګوره که ته هلک وې یا جینۍ وې او معذوره وې نو تا به د خلکو څه خدمت کولی شې. اوس خو الله تعالی تا ته دومره لویه ډګري درکړه، دومره علم یې درکړو چې ته د خلکو خدمت کولی شې. د انسان د راتګ مقصد دا دی چې هغه نورو انسانانو لپاره اسانیانې پیدا کړي، هغې د هغوی خدمت وکړي. نو اوس به ته د دې ملک د دې قام زموږ د پښتنو د ټولو خدمت وکړي خپل علم سره. زه نن ډېر زیات شکر ګزاره یم د خپل الله، ستاسو او د خپل پلار چې د هغې د وجې زما پیدایش شوی دی. که زه هر رنګ یم کم از کم د الله اشرف المخلوقات خدمت خو کولی شم که نه. که هر رنګ یم الله ډېر ډېر شکر دی. الله تعالی په خپل قرآن پاک کې ویل دي چې زه غواړم چاله هلک ورکم، زه غواړم چاله جینۍ ورکم. الله تعالی په خپله فرمایلي چې ما انسان ډېر ښکلې سانچه کې جوړ کړی دی. دا خو زمونږ ناداني ده. په داسې کارونو کې څوک خبرې کولی شي؟ هغه ډېر بدبخت دی چې د خدای پاک ناشکري کوي او د هغې د نعمتونو شکر نه ادا کوي. خان بابا مورجان دې زما باره کې څه وایي؟ او کله کله دې یادوي، خو فکر مه کوه، هغوی ته به ویډیو کال کوو که نه، نو بس هغوی سره بیا ګپ لګو، ته به ورسره خبرې کوې که نه. خان بابا راځئ، روټۍ تیاره ده. ډوډۍ خو ما نه هېرو. څوک راغلی دي خان بابا؟ دا واخله په خپله ورسره خبره وکړه. السلام علیکم مورې. ارسلانه بچې ته زما زوی ځان قربان. څنګه یې مور؟ زویا شکر د خدای چې ته مې ولیدې. ارمان